هر یو عبادت او عمل دا چې اخلاص پکې نه و هیڅ ثواب هغه استاته نشته. اخلاص په اعمالو کې مطلوب دی، اخلاص په اقوالو کې مطلوب دی، همدغه رنګ اخلاص په مالی عبادت کې هم هغه مطلوب دی. په هر یو عبادت کې چې ته د الله جل جلاله دپاره کې اخلاص به پکې کې. د دې وجې نه عزتمندو یو حدیث کې راغلی د اخلاص په باره کې یو صحابي فرمایي و یو سړی رالی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له. یو سړی د هغه غزا کوي د تا سره جهاد کوي لیکن دو هدف لري. یو هدف دا لري خاص د الله رضا ثواب راته میلاو شي، خو د دې ثواب سره دا هدف مشته چې زما د شان پکې جګ شي، خلک دراله پکې صفت وکړي، وظیفه دې راته میلاو شي، دا دې وشي دا وشي. دله څه شته ګوره اقدام شته دایم نیت کې چې الله ورته اجر ورکړي، لیکن د دې سره سره دا هم په نیت کې لري چې زما ذکر دې وشي، زما صفت دې وشي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما له شی، هیڅ شی هم دې ته نه رسېږي. درې ځلې ورته ذکر کوي، درې ځلې فرمایي ما له شی ما له شی ما له شی، دې دپاره اسم نشته. ولې بیا فرمایي ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الله جل جلاله هغه عمل قبلې چې هغه د مخ د وجه نه کیږي او د رضا د وجه نه کیږي، خالص د الله جل جلاله رضا مقصد وي پکې. همدغه رنګ عزتمندو په بل یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله فرمایي انا اغنى الشركاء عن الشرك. اے زما بندگانو زه ډیر بے پروا شریکم د خپلو شریکانو نه. څوک چې ما سره شریک جوړوي په هر څه کې هغه د خپل شریک سره پرېږدم. هر یو عمل دی وکړو او مقصد دی پکې بل څه و، ریا دی پکې مقصد و، همدغه رنګې دنیوي بل هدف دی پکې مقصد و، مغې ته دې سپاري او الله دې په هېڅ قصه کې هم نه دی. همدغه رنګې عزتمندو په بل حدیث کې راغلی دی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اے زما امته دا خبره هم واورئ، الله جل جلاله ستاسو رنګونو ته نه ګوري، نه ستاسو مالونو ته ګوري. دې ته نه ګوري چې پلانکي خان سره ډېره سرمایه ده یا پلانکي خان د صورت نه ښایسته دی، باډي قوي ده، جایدادونه لري، ګاډي لري او دا لري. نه په دې قصه کې نه دی، دا خو معمولي شی دی. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله صرف ستاسو زړونو ته ګوري او ستاسو اعمالو ته ګوري. سبحان الله. محترمو الله جل جلاله دی فمنګ او تاسو رحم وکيو فمنګ کې د اخلاص پیدا کی. دا ډیره د خطر خبره ده، ځکه معمولی خبره نیت د نیک اعمالو سره بدل کول عمل په دوړه کیږي. ابو هريره رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه تفوس کو یرز و یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه. و د قیامت ورځ به څوک ډېر نیکبخته او خوشحاله انسان وي ستا په سفارش سره شفاعت به ورته میلاویږي. هغه ورته ویل ابو هریره وایي زما هم تمه وه چې دا سوال به د تا نه بغیر بل څوک نه کوي، ستا حرص ډېر زیات دی. بیا ورته فرمایي هغه انسان به ډېر خوشحاله وي، په سعادت کې به وي، نیکبختۍ کې به وي چې هغه لا اله الا الله چا ویله خالصا من قلبه، خالص د الله جل جلاله د رضا دپاره وایي چې لا اله الا الله، نشته دی حقدار د عبادت صرف یو الله دی. دا د الله جل جلاله د وجې نه ویل. غرض مې دا دی دا غټ عمل هم دی لیکن ورکوټ هم دی آسان دی، لیکن اخلاص ورسره مطلوب دی. اخلاص د باید چې موږ اخلاص وکړو. اخلاص بغیر د اخلاص نه زموږ هیڅ یو عمل هغه الله جل جلاله ته منظور او قبول نه دی.
په بل حدیث کې هم راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. ای زما امته وای دار و مدار د اعمالو د ټولو اعمالو دا نیتونو پورې تړلی شوی دی. چا چې د څه شي دپاره نیت وکړو هغه ورته رسېږي. بیا اوږد حدیث دی که چا هجرت د الله د رضا دپاره وکړو الله یې ورته ثواب ورکوي. که چا د دنیا د مفادو دپاره وکړو مغه دنیا مفاد به ته ورسېږي، نور درته هېڅ هم نه رسېږي.